سرچینې وايي طالبانو په غزني کې د نجونو د چټکو زده کړو ټولګي بند کړل. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې مطلب پوره جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د نجونو پر زده کړو د طالبانو د محدودیت په دوام سره په غزني کې د دې ډلې د پوهنې ریاست د نجونو لپاره د چټکو زده کړو ټولګي وتړل. د غزني لپاره د طالبانو مرستیال والي معرف ریاست ته ویلي چې په مرکز او ټولو ولسوالیو کې دا ټولګي بند کړي. افغانستان ته رسېدلي مکتوب کې راغلي دي چې د غزني ولایت مقام معاونیت د اسد په دویمه د پوهنې ریاست ته دا مکتوب لیږلی ترڅو د هرې موسسې اړوند د نجونو د چټکو زده کړو ټولګي بند کړي. په دغه مکتوب کې راغلي چې د غزني ولایت اړوند د ښوونې او روزنې په سکتور کې د کورنۍ او بهرنۍ خصوصي موسسو د دغو ټولګیو پر فعالیت بندیز لګول شوی دی. خو په دغه مکتوبونو کې دا نه دي ویلي شوي چې د کوم دلیل له مخې د دغه ټولګیو د تړل کېدو پرېکړه شوې ده. یو بل مکتوب کې چې روان کال د اسد پر 9 د غزني پوهنې ریاست لخوا د اندړو ولسوالۍ پوهنې امریت ته لیږل شوی. په کې لیکل شوي دي چې په دغه ولسوالۍ کې د نجونو لپاره د چټکو زده کړو ټولګي وتړل شي. ځایي سرچینې وایي یوازې د غزني په اندړو ولسوالۍ میرې کلي ښوونځي کې د نجونو لپاره 8 د چټکو زده کړو ټولګي فعال وو چې په هر ټولګي کې له 10 څخه تر 10 پورې د 12 کلنۍ څخه پورته عمر لرونکو نجونو زده کړې کولې. په غزني کې د اسلامي مرکزي چارواکو زموږ پرله پسې اړیکې ته په دې تړاو د هو یا نه ځواب رانه کړ. ځایي سرچینې زیاتوي دغه ټولګي د اسلامي امارت د حکومت پر مهال جوړ شوي وو خو د لنډې مودې فعالیت وروسته اوس دا بیرته وتړل شول. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له عملتیا څخه مننه چې موږ څارئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.